السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اواز د خیبر کمرخیله د بیټو نه مینوالو موږ یو ځل بیا په اواز د خیبر کمرخیله د بیټو نه کې تاسو ته په ادبي پروګرام کې مخاطب یو. او نن د موږ سره یو خصوصي ملګری چې ګنده موجوده دی، ښاغلی ترابي افریدي صاحب. د موږ چې ګنده تاسو ټولو ته څومره ملګري مینوال شو په د ادبي پروګرام کې پېښه راغلی ویایو، او د هغې سره سره موږ چې ترابي صاحب ته هم په د خپرونه کې په د پروګرام کې د زړه تن له پخې راغلی او هرکلی ویایو. نو ترابي صاحب سلامت شي او هرکله راشي. د ټول نه مخکې مهرباني، بیا ټول نه مخکې د اواز د خیبر کمرخیله د ادبي ټولنې د مینوالو د فلاور د څونه کار خلک خوښوي، څونه خلک یې ګوري، څونه څوک د موږ اواز اوري، بالخصوص د پښتنو ټولو ته السلام علیکم. د نه د بعد د دغه ټولو ډېر مشکور یم، ډېره شکریا ادا کوم چې موږ ته په لنډ تنګ څه وخت کې ټیم راکړو او موږ ته یې موقع راکړه. ډېره مننه مهرباني. نو مننه محمد ایاز ترابي صاحب. موږ چې کوم دا غواړو چې موږ ته خو د پته لګي پېژندګلوي سره شته دی، خو که ته زموږ د اواز د خیبر کمرخیله د بیټو مینوالو ته خپل تعارف وکړې چې تو نو ما څه شی دی او تخلص ته څه شی دی، مثال په کله پیدا شوی یې، په کوم ځای کې چې کوم دی پیدا شوی یې، چېرته کې فلحال ژوند کوې؟ ما نوما خپله نوما خو محمد ایاز ده. په ادب ادبي ستوګنه کې مې خلک چې کوم دي په ترابي پېژني. زه په قوم کمرخیل یم او پیدا شوی په ناله خوار کې یم او تاریخ پیدایش مې 10/1/96 دی. ماشاءالله. نو دا مینوالو ته چې کوم د مختصر تعارف شو، نو موږ ټیم نه اخلو ځکه چې ملګري په انتظار باندې وي. نو موږ غواړو چې دا اول چې کوم دی د محمد ایاز ترابي صاحب د موږ دا خواست کوو چې هغه موږ ته په د ادبي خپرونه کې چې کوم دی خپل کلام چې کوم دی وړاندې کړي او د مینوالو د خوښې وړ وګرځېږي. موږ دا چې کوم دی بس دا وکړو چې دا چې تاسو خوښې وړ وګرځېږي. نو ترابي صاحب چې کوم دی موږ ته یو کلام او دغه مینوالو ته چې کوم دی وړاندې کړي، نو دا ډېره مننه. مهرباني. اواز صاحب زه به ته یو غزل پیش کړم. ارشاد. چې یوی غزل مطلول ده چې غم به مې مړ کي تر هغې چې خوشحالي را درومي. غم به مې مړ کي غم به مې مړ کي تر هغې چې خوشحالي را درومي، و سر به مې سپین وي چې د خوښې زندګي را درومي. او بل شعر دی پکې چې وختونه پرېږده زمانې به وي بې شماره تېرې. وختونه پرېږده وختونه پرېږده زمانې به وي بې شماره تېرې، چې په پښتون کې د نړۍ سره سیالي را درومي. ډېر زبردست. وی سره سره ګلونه ترې خزان بې اندازې وژلي، سره سره ګلونه ترې خزان بې اندازې وژلي، و بس به تېر شي که په موږ چېرته سپرلي را درومي. ډېر زبردست، ډېر ښکلی. او دا د ټولو ځوان کول ته ډلې وي دا شعر پکې که نه شي، بلکې ټول ځوانانو مشرانو هر څه ډېر بالخصوص دا ځوانان ینګ جنریشن چې کم خلک دی هغې ته ډلې وي پکې. انسان واوره ښه د زړه نه یې نن قدر وکړه. انسان واوره ښه د زړه نه یې نن قدر وکړه، په زندګۍ کې په انسان یو ځل ځواني را درومي. ډېر زبردست. وی هسې آیاسته اوبه مه خړوه پوی دې پته. هسې آیاسته اوبه مه خړوه پوی دې پته، او رقیبه ستا پسې شک د لیوني را درومي. ډېر زبردست، ډېر زبردست، ډېر ښکلی. دا مکتب ټکی بیا وایه، ډېر زبردست. وی هسې آیاسته اوبه مه خړوه پوی دې پته، او رقیبه ستا پسې شک د لیوني را درومي. او غم به مې مړ کي تر هغې چې خوشحالي را درومي، و سر به مې سپین وي چې د خوښې زندګي را درومي.